السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې ملا مې خوږېږي، نو کله لمونځ په ناستې وکړم، کله یې په ولاړې وکړم. نو اوس د ناستې لمونځ ما څنګه دی؟ محترمه، په ناسته چې لمونځ روا کېږي په څو صورتو کې. یو سړي ته ډاکټر ووایي چې ته په ناستې لمونځ کوه، بس که یې بې نو ثواب یې الله د ولاړې د لمانځه درکوي. یو ډاکټر نه دي درته ویلي مثلا ته دا فکر کوې یقین دې همدا وي که زه په ولاړې لمونځ وکړم دا مرض مې ډېرېږي، په ناستې وکړه. او درېیم عجز دی چې ته دونه په عذاب یې چې په ولاړې نه سې کولی، په ناستې وکړه، څه مشکل نشته. زموږ په دین کې وسایي ده چې په ولاړې سړی نسي کولی، په ناستې دې وکړي، چې په ناستې نسي کولی په اشاره دې وکړي. حج التحتوي علی المرک الفلاس په 430 په مسؤلیت المریض دې پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه، که ستا مرض ډېرېږي، د ملا تکلیف نور درته ډېرېږي، په ناستې وکړه، هېڅ مشکل نه لري. دا بعضې خویندې ورونه داسې دي، هغه د دوی ډېر مسلماني ډېر حرص لري، بس وایي په ناستې نه کوم، په ولاړې کوم، نو پر ځان تکلیف راولي. یا پر ځان تکلیف مه راولي محترمینو، پرهیز هم سنت دی. نو که ته اوس په ولاړې لمونځ وکړې، نو دا مریضي به دې نوره پسې اوږده سي، نوره به پر ملا تکلیف راسي، نور بوج به راسي. دی نو هم ما کوي لکه د طالب مور مړه سوې وه، نو په مسجد کې دعاوې کېږي خدای دې وبخښي. دوه خدای خبر چې خدای به یې وبخښي. هغو ورته لولې غړکه یې په ولاړې شربله، لمونځ یې په ناستې کوه. دی نو ما کوي چې دی د غړکه په ولاړې شربوي او لمونځ نو بیا په ناستې کوئ. یا هغه باره حالات تاسو ته د ځان در معلومېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.